د مهربان خدای په نامه. دلته جدول لرو د زده کوونکو. د زده کوونکو نومونه راغلي دي، صنف یې دریم صنف دی، مضمون یې ریاضي دی، د ریاضي د امتحان نتایج راغلي دي. اوس غواړو دا مشخص کړو کوم کسان کامیاب او کوم کسان ناکام دي. عموما په نتایجو کې د مکاتبو په نتایجو کې دا ښودل کېږي کوم کسان چې له 50 نه لوړې نمرې وړي هغه کامیابه او کوم کسان چې کښته وړي دي هغه ناکامه وي. دا کار د معلومولو لپاره د اف فنکشن کاروو. وایو مساوي اف فنکشن پیلوو، پارانتیزه پرانیزو، نتایج ټول انتخابوو، ورته وایو شرط ورکوو، ورته وایو که تر 50 لوړې چا وړې وي هغه ماته کامیاب وښیه او که یې نه وي وړې څه په وکړه هغه فیل یا ناکامه وښیه. پرانیستل سوی پارانتیز بیرته ترو د انټر تڼۍ وهو. وګورئ کوم کسانو چې د 50 نه کښته نمرې وړي دي هغوی ناکام او کوم کسان چې لوړې وړي دي هغه یې پاس لیکلي دي. اوس څنګه کولی سو کوم کسان چې ناکامه دي هغه دې په سره رنګ وښودل سي او کوم کسان چې کامیابه سوي دي هغه دې په زرغونه رنګ وښودل سي. د دغه کار لپاره راځو خپله ډیټا انتخابوو، کنډیشنل فورمیټینګ ته ځو، نیو رول ته. په نیو رول کې دوهم آپشن انتخابوو، د فورمات اونلی سیلز ویټ لاندې سپیسیفیک ټکس انتخابوو. په ټکس کې ورته وایو فیل، یعنی دا کم کسان چې فیل سوي د هغو لپاره ماته د سور رنګ انتخاب که. بیا بیرته ځو کنډیشنل فورمیټینګ ته، نیو رول ته، فورمات اونلی سیلز ډاټ کنټین سپیسیفیک ټکسټ ورته وایو پاس، یعنی کم کسان چې پاس دي کامیابه سوي دي هغو دپاره ماته زرغون رنګ انتخاب که. همدومره کفایت کوي د نن ورځ دپاره.